او زه به خپل سند را اخلمه د مور په قبر باندې به اکدم ارمانی مورې غمجن مورې ستا ناظم صاحب نمونه اغستل پلانکې د پلانکې زوی دی راشي چې دستار ور په سر کو پلانکې د پلانکې زوی دی راشي سند دیوالی نو یو نوم ته چې دا ناظم را ورسېده په دغه ځای کې دا ناظم صاحب د سټیج سیکریټري چپ شو سترګو کې غټي غټي اوښکې رالې او غریب اونیو دغه نوم یې نشو اغستلی ټول خلک انتظار کوي چې ناظم صاحب شا بنا وخت کیږي او دې زور کوي دا نوم نشي اغسته مختصر دا چې ناظم صاحب ماشوم ته اشاره وکوي بچی دا سره راشه چراغ نو هغه تستار پسر شو رستو د عالم وای ماته تپوس کو چې ناظم صاحب د ټولو بچو نمونه د ډیر خپل اغستل او ډیر په خوشاله او په سکون او په اطمینان دی اغسته ځکه په دې ورځ خو استادان هم ډیر خوشاله تاسو نن د مفتی صاحب نه تاسو کوي د ټول کال هغه فصل او هغه نچول وګوره دا بچی دا ناظر اخوان شو او د غرنګي دوره پوره شو دی وخت استادان هم ډیر خوشاله دي الله حمد او ثنا ادا کوي خو ناظم صاحب دی یو نوم کې د جړل او په یو نوم کې کلک ودرې داوله تاسو چلو ویدارا توای ناظم صاحب د سټیج ما توای چې مفتی صاحب دا هغه بچی دی چې د پلار وفات ته دا یتیم دی سورج مخ کې ما د دنه د پوسو کو د بد غرمیم سبق وی د به ما جګر چټه کې چټی نه کوله سبق به وی او ډیر ډیر سبق به وی نو ماته تاسو کو چې بچیا دا نور لکان چټی کوي تم چټی کوي چې دماغ دې دم کیږي او تر یسس کوم چټی نه کې دا ولی وی ما ته وای چې زما مور ډیره سخت بیمار ده او مور راته وی چې بچی استا ختم لیدل می ارمان ده او ستا پټکه او ستا سند لیدل می ارمان ده بچی ډیر ډیر سبق وایا ما لس روپے جمع کړی دي او ستا ټول رشتہ دار می خبر کړی دي چې زستا له ختم کوم خپل خوشحالي وکم اسنه چې ته ختم اونکه او زه د دنیا نه ارمانی لاړ شم و چې دستر باندې تاریخ هم کې خو یو سورج مخ کې د دې حافظ قرآن هغه مورم وفات شو پلار خو مخ کې نه وفاتو مور اوس وفات شو نو دا ناظم سی بوئی وی ما د دې ماشوم نه دی حافظ نه بیګا تپوس کو چې بچیا سبا خو د دستر باندې ده وی دې ما ته وی چې آو وی ما وته وی چې دستر باندې له دې نوې جامې جوړی کړي نوې جوړه کړي دا ما ته وای ناظم صاحب زه په نوې جوړه سکوم سبا چې زما ملګری دستار باندې وکي پټکې ور پسر شي سند ور کړی شي زما ملګرو ته پلار ولاړی سیره او هارون او ګلونه به ور اچي مور به انتظار کوي ترور به انتظار کوي خاندان خلق به ورته انتظار کوي ټول خلق به استقبال کوي ناظم صاحب سبا چې ته مالا پټکې پسر کې مالا دستار پسر کوي مالا سند را کوي زما د مینې مور خو نشته زما خو پلار وفات ده زبا د کور پځه زبا د کلی پځه زبا قبرستان او مقبره ته زما زبا خپل د پلار په قبر باندې خپل پټکې زما او زبا خپل سند را اخلمه د مور په قبر باندې به اکدم ارمانی مورې غمجن مورې ستا ارمان پوره شو خو افسوس مور ارمان چې نن دنیا کې ته نه نو ما د قرآن ختم کړی دی مالا به زما د جامو مبارکي څوک راکوي مالا به زما د پټکي مبارکي څوک راکوي مالا به د سند مبارکي څوک راکوي ناظم صاحب زه په نو جامو څه کوم ما په زړو جامو کې د قرآن حفظ کړی دی هم په دې زړو جامو کې به سبا له زه پټکې په سر کوم زه به خپل مور له قبرستان ته ځم زه به خپل بابا له ځمه او دا ټول شکایتونه به د قیامت په ورځ د الله دربار کې کوم رونو پښتنو مسلمانانو د مدارسو کې داسې غم ځپلي داسې دردېدلي بچي سبقونه وایي